اصغر او د هغه ډله له کرکټ سره څه کوي؟ سلام او مینه، خوږو کتونکو وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. طارق زیان صدیقي ستاسو په درانه خدمت کې د یوې نوې ویډیو سره حاضر یم. لیکوال بریالی زمری. اصغر افغان د افغانستان په کرکټ کې یو تر ټولو لوی لنډغر او مافیایي سړی دی. هغه د وخت له سره په کرکټ کې خپله ډله جوړه کړې او ځان یې په ټولو دومره په زور منلی چې ډېری لوبغاړي د هغه له اجازې پرته خبرې هم نشي کولی. اصغر افغان د پخوانی چیرمن عاطف مشعل چې اوس په پاکستان کې افغان سفیر او د کرکټ بورډ غړی هم دی سره په هر فساد کې شریکو چې دواړو په ګډه لوبډله او کرکټ بورډ په خپله ولکه کې ساتلی او هیڅ نوی چاته یې د دې چانس نه برابروله چې هغه دې په لوبډله کې ولوبېږي. کله چې د ولس زور او مبارزو عاطف مشعل له کرکټ بورډ لرې کړ نو د هغه له تګ سره سم په اصغر افغان او د هغه په ډله ویره خپره شوه. همدا چې د دوی د ډلې یو مافیا د ماتولو او له منځه وړلو لپاره هغه ټول کسان له کرکټ په ویسرو پیل وشو چې د دوی تر شا ولاړو او آخر هم اصغر افغان له لوبډل مشرۍ لرې او په ځای ګلبدین نایب لوبډل مشر وټاکل شو. له هغه وروسته اصغر افغان د عاطف مشعل سره په ګډه د هر سیاستوال د کور دروازې وډبولې. لوبغاړي یې راوپارول او تر دې پورې چې په راشد خان او محمد نبي د کرکټ بورډ پر ضد ټویټونه وکړل او د اصغر افغان لرې کول یې وغندل. د ډیرو لانجو او سیاسي مداخلو وروسته اصغر افغان یو ځل بیا په کرکټ لوبډله کې خپل ځان ته ځای پیدا کړ. خو کله چې لوبډله نړیوال جام ته لاړه نو اصغر خپله ټوله مافیا په دې ولګوله چې باید ګلبدین ناکامه کړل شي او ولس ته وښودل شي چې هغه د دې وړتیا نه لري چې د لوبډلې لوبډل مشري وکړي. خو ګلبدین نایب ته د لوبډلې مسؤلیت سپارل شوی او هغه له هیڅ معاملې انکار وکړ او له ټولو لوبغاړي د لوبې غوښتنه وکړه. هغه ټولو ته وویل چې له سیاست دې تیر شي او د هیواد لپاره د لوبه وکړي. خو د خپل شهرت او غرور په نشه مست راشد خان او محمد نبي د ګلبدین په ځای د اصغر خبرې ته غوږ کېښوده او څه چې ورته ویل هغه یې منل. ګلبدین نایب هڅه وکړه چې لوبډله له سیاست، میراثیتوب او ډلهبازۍ څخه راوباسي. خو اصغر افغان د څو نورو لوبغاړو سره په ګډه د هرې سیاسي دروازې تر شا ودرېدل او هڅه یې وکړه چې اصغر بیرته کپتان کړي او هر څه بیرته په خپل لاس کې واخلي. تاسو وګورئ چې نوي هلکان په کوم وخت کې لوبډلې ته راغلل. له دې فکر وکړئ چې په دې هیواد کې استعداد ډېر دی او اصغر، نبي، راشد او د دوی نور ملګري په همدې ویریږي چې که نوي هلکان لوبډلې ته راغلل او دلته وځلیدل نو د دوی ځایونه به ژر په لوبډله کې ورک شي او بیا به په کور باندې کښېني. په همدې وخت کې په پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشعل یو ځل بیا په دې وتوانېده چې د کرکټ بورډ غړی شي او له هغه سره چې نور کوم غړي راغلل ټول یې په خپله ولکه کې واخیستل. حال دا چې عاطف مشعل 2 ورځې کرکټ نه دی کړی خو د کرکټ په ټولو دسیسو کې ښکیل دی او یو ځل بیا یې هماغه څه وکړل چې دې ملت ترې کلونه زړه خوړ. عاطف مشعل او اصغر افغان یو ځل بیا خپله ډله بیرته قوي کړه او د هر څه یې په لاس کې اخیستو کوشش وکړ. اوس بیا هغه اصغر افغان چې په لوبډله کې هیڅ ځای نه جوړیږي د 3 واړه فارمیټونو مرستیال لوبډل مشر وټاکل شو او ځان یې بیرته په هر څه کې ځای کړ. همدا راز محمد شهزاد چې نور له لوبې لوېدلی دی کله چې د ټپونو له امله د لوبډلې کېناسته نو یې چغې پیل کړي. حال دا چې هغه ټول ولس ولیده چې نوره لوبه نشي کولی. اوس عاطف مشعل او اصغر افغان هغه هم کابل ته راغوښتې او که دوی بریالي شول نو لوبډله کې به یې بیا شامل کړي. حال دا چې هیڅ لوبغاړی به تاسې ونه وینئ چې په دومره وزن د کرکټ وکړي چې د منډو له وهلو هم لوېدلی وي. که ستاسو یاد وي شهزاد په خپله مرکه کې ویلي وو چې له اصغر افغان پرته دوی هیڅوک لوبډل مشر نشي منلی ځکه هغه د ټولو لوبغاړو خوښ دی او هغه ښه لوبډل مشر دی. خو حال دا چې دا د دغه څو لوبغاړو ډله ده چې نه غواړي نوې لوبغاړي ترې په لوبډله کې ولوبېږي. دا د نوو لوبغاړو لپاره ډېر خطرناک خبر دی ځکه هغه کسان چې اوس په لوبډله کې لوبېدل او یا هم په لوبډله کې د لوبېدو خوبونه یې لیدل هغوی ټول اصغر ډېر ښه پېژني او اوس په دې هڅه کې دي چې د اصغر افغان پر ضد یو ځای شي. خو اصغر چون تر شا کلک سیاسي ملاتړ پیدا کړی دی او سیاسي ملاتړ همداسې دی چې په فساد کې ښکیل دی او نه غواړي چې یاد فساد یې ښکاره شي نو هغه هم د اصغر افغان ملاتړ کوي. که په کرکټ کې سیاست، میراثیتوب او ډلهبازۍ له منځه یو نه وړل شي نو د کرکټ د ښې ورځې تمه کول به بې ځایه وي. په یاد ولرئ چې اصغر افغان او د هغه ډله له کرکټ څخه ختمه نه شي نو اصغر به د مرګ تر ورځې هم کرکټ پرې نږدي. مینه او مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکته. تاسو خپل نظر په کمنټ کې راسره شریک کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.